د پاکستان طالب په نامه یک ټلویزیون د 12 بجو خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د لړم یا عقرب لومړی چې د اکتوبر میاشتې 23 نیټې سره برابر ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. ټي پی دم یو پاکستاني ستونزه ده ځکه دا له هغه نه راپیدا شو. ټي ټي پی د پاکستان دننه وسله واله ډله ده. مجاهد وایي د جوړېدو لامل یې د پاکستان د حکومت هغه پالیسي وه چې د قبایلي سیمو خلک د امریکا د ترهګرۍ ضد جګړې ښکار کړل. پاکستان زموږ زغم ازمایلی دی. محمد نعیم وردګ وایي پاکستان په تیرو 4 کلونو کې د اسلامي امارت زغم ازمایلی او تر دې حده ورسېده چې کابل د ځوابي غبرګون څرګندولو ته اړ شو. او هند په کابل کې کیرن یادیف خپل سفیر وټاکه. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پاکستان دننه یو وسله واله ډله ده چې د جوړېدو لامل یې د پاکستان د حکومت هغه پالیسي وه چې د قبایلي سیمو خلک یې د امریکا د ترهګرۍ ضد جګړې ښکار کړل. نوموړي ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرې اترې د پاکستان کورنۍ مسله وبلله او زیاتې کړه اسلامي امارت نه د ټي ټي پی مخالف دی او نه یې هم ملاتړ کوي. مجاهد وویل ټي ټي پی ډله له دې وړاندې پاکستان کې فعاله وه خو پاکستان هڅه کوي د خپلې کمزورۍ په پټولو سره د خلکو پام له اصلي ستونزو فاړوي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد له دویچ ویلې سره په مرکه کې ویلي دي ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د پاکستان دننه یو وسله واله ډله ده چې د جوړېدو اصلي لامل یې د پاکستان د حکومت هغه پالیسي وه چې د قبایلي سیمو خلک یې د امریکا د ترهګرۍ ضد جګړې ښکار کړل. البته د پاکستان مخالفین دي ټي ټي پی او ټي ټي پی دم یو پاکستاني ستونزه ده ځکه دا له هغه نه راپیدا شو چې په بعد د 2003 کال د مشرف په وخت کې دوی اجازه ورکړه چې امریکایي ډرون الوتکې په وزیرستانونو باندې بریدونه وکړي. بل ساته بریدونه وسول، خلک وژل شول، مشکلات جوړ شول، خلک وپارېدل، راپورته شول. ټي ټي پی په شکل باندې تنظیم جوړ شو چې هغه عملاً په جګړه باندې لاس پورې کړي پاکستاني اړخ سره او هغه هم خپل توجیهات درلودل او خپل ستونزې درلودې. خو دا د پاکستان ستونزه ده، زموږ نه ده. په همدې حال کې ښاغلی مجاهد د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرې اترې د پاکستان کورنۍ مسأله وبلله او ویل له دې پروسې سره افغان لوری هیڅ تړاو نه لري ځکه دا د پاکستان دننه سیاسي او امنیتي موضوع ده. موږ څو هڅې وکړې، داسې 2-3 هڅې په خوا کې شوې وې. پاکستان حکومت لیواله نه و هغه مسایلې حل ته نه وې تللي. هېڅکله موږ په دې پوه شو دا د هغه هېواد د حکومت دپاره د ښې خبره نه ده. نو موږ اوس په دې باندې فکر کړی چې موږ مداخله نه کوو، خپل پاکستان پوسه، خپل مخالفین پوسه حل لیکي، نه موږ حمایت کوو د چا، نه طرفداري کوو او نه مخالفت کوو. د اسلامي امارت ویان په دې مرکه کې زیاته کړه تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی له مخکې څخه په پاکستان کې فعاله وه او په پاکستان کې بریدونه ترسره کول. دلته ټي ټي پی ځکه نشته چې ګوري د ټي ټي پی ستونزه له 2003 نه ده، تر اوسه نه ده، یعنې تقریبا 21 کاله کېږي دا ستونزه ده. دا د کوم ځای نه جنګېدلې وخت دلته امریکایان قابض وو، ناټو دلته حاکمه وه او الوتکې وې، قنات وو، چاپې وې، بریدونه وو. هغه د پاکستان سره په تحالف کې وو، پاکستان سره همکاره وو، پاکستان په خپلو باندې دلته اقدامات کېدل. هغه وخت دا ټي ټي پی چیرې وه جنګ یې کاوه په وزیرستانو کې، په پېښور خوا کې، په بلوچستان خوا کې، په نورو پاکستاني سیمو کې. زموږ یاد تاسې به یاد وي په اسلام آباد کې ډېرې غټې چاودنې وسوې، په مشرف باندې چاودنې وسوې، په کراچي بندر باندې وسوې، په شمسي میدان هوایي باندې وسوې. څومره غټ بریدونه تاسې به یاد وي په تېرو کلونو کې. موږ دلته هېڅ ونه دا بریدونه دوی کول دا وړتیا یې درلوده. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې ټي ټي پی په برخه کې پاکستان هڅه کوي خپله کمزورتیا پټه کړي او د خلکو پام له حقیقي ستونزې لرې وساتي. فکر کوو دا موضوع خپله د دوی د ناتواني د پټېدو یوه هڅه ده. ځکه یو برید چې مثلا په 1500 کیلومتره لرې 600 کیلومتره لرې د ډیورنډ کرښې نه دننه په پاکستان کې اجرا کیږي
هلته پولیس ته، هلته امنیتي ځواکونه شته، استخبارات شته، ټول امکانات شته. بیا هم چې برید کامیاب شي، طبیعي ده چې پاکستاني ولس او ملت او خلک خپل حکومت له ګریوانه رانیسي. تاسې ولې دا نشي کنټرولولی؟ نو دوی د دې لپاره چې عامه ذهنیت بلې خواته واړي، بس افغانستان باندې تور لګي زده خو دوی راپرېږدي. نو موږ بیا وایو چې دا کار موږ نه دی کړی، نه کوو او نه زموږ په ګټه ده. مجاهد وایي اسلامي امارت په افغانستان کې د داعش خراسان پر ضد پوځي عملیات کړي او ویلي چې د دې ډلې ځینې ګڼې شبکې شنډې کړي، خو په سیمه کې ځینې هیوادونه لا هم د داعش د بیا راژوندي کېدو په اړه هڅې کوي. بس باید دننه امنیتي ځواکونه پیاوړي کړي، خپل امکانات پیاوړي کړي، خپلو بریدونو نه امني مخه ونیسي. افغانستان هم نه امن اوسي. افغانستان ته موږ راغلو، اسلامي امارت حاکم سو، دلته صحیح ده چې حکومت له منځه لاړ، تېر نظام ولې ډلې ټپلې وې، وسله وه، امکانات وو، په شیر کې لا ستونزې وې، په ځینو نورو سیمو کې وې، داعش وو. موږ په وړاندې مبارزه وکړو. نن الحمدلله افغانستان امن ده، هېڅ یو مخالفه ډله فزیکي حضور نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان یو وسلواله ډله ده چې په 2000 زیږدیز کال کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې رامنځته شوه. ټي ټي پي د کلونو راهیسې په پاکستان کې ګڼ بریدونه کړي او د دغه هیواد حکومت پر وړاندې یوه جدي ننګونه ګڼل کېږي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې وزارت اداري او مالی مرستیال محمد نعیم وردک د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیا یونګ سره په کابل کې لیدنه کړې ده. د اعلامیې له مخې دواړو لورو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د وروستۍ هوکړې او د سیمهییزو اړیکو په اړه خبرې کړې دي. وردک په دې کتنه کې څرګنده کړې چې پاکستان په تیرو 4 کلونو کې د اسلامي امارت زغم ازمایلی او تر دې حده ورسېده چې کابل د ځوابي غبرګون څرګندولو ته اړ شو. نوموړي زیاته کړه چې اسلام آباد لا هم د شخړو د حل لپاره د خبرو اترو متقابل احترام له لارې ژمن دی. بلخوا د چین ځانګړي استازي یو شیا یونګ ویلي چې هیواد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو په حل کې رغنده رول لوبوي. نوموړي د قطر او ترکیې هغه هڅې هم وستایلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوکړې د ټینګښت لپاره روانې دي. هند په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت له قونسلګرۍ سفارتي چارو ته لوړ کړی دی او سربیره پر دې د قطر امیر د خپل نوي فرمان پر بنسټ مردیف القاشوتي په کابل کې د هیواد د فوق‌العاده سفیر په توګه وټاکه. د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په تړاو د دې اړیکو لپاره د اسلامي امارت د ژمنتیا سربیره د افغانستان او د دې هیوادونو ترمنځ د باور د زیاتولو په لور یو مهم ګام ګڼي. هند او قطر د خپل سفارتونو په بیا پرانستلو سره له افغانستان سره د پراخو او ډیپلوماټیکو اړیکو په لټه کې دی. هند په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړی دی او د بهرنیو چارو وزارت یې ویلي چې د اقدام د نوې ډیلي د افغانستان سره د اړیکو د پراخولو ژمنې نښه ده او په کابل کې د هند سفارت به په بېلابېلو برخو کې له افغانانو سره خپله همکاري زیاته کړي. په ورته مهال کې د قطر امیر په یو نوي فرمان کې مردیف القاشوتي په افغانستان کې د هغه هیواد د فوق‌العاده سفیر په توګه وټاکه. القاشوتي پخوا په افغانستان کې د قطر د سفارت د شاژدفیر په توګه دنده ترسره کوله. د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې د اسلامي امارت ژمنتیا د افغانستان او دغه هیوادونو ترمنځ د باور د لوړولو لپاره یو مهم ګام دی. قطر تشکری میکنیم که سفیر خود را در افغانستان معرفی میکنند و سطح دیپلماتیک و روابط هر دو کشور را در لحاظ سیاسی بلند میبره. این هم قدر زیادتر بر دو کشور منفعت داره و قابل تحسین است که اعتماد به او بلند میره و ما از این اقدام تشکری میکنیم. همچنان کشور هندوستان هم که سطح تماس‌های دیپلماتیک خود را به سطح سفارت بلند کردن گام خوب و ارزنده بود و ما هم از طرف خود اطمینان میدیم که با هر دو کشور روابط خود را بهتر حفظ خواهد کردیم. له بل خوا په قطر کې د افغانستان د سفارت سرپرست سهیل شاهین ویل چې د افغانستان لپاره د قطر د نوي سفیر په توګه د مردیف القاشوتي ټاکل د دواړو هیوادونو لپاره ښه خبر دی. په افغانستان کې د قطر د سفیر په توګه د ښاغلي مردیف القاشوتي تقرر دا یو ښه خبر دی. تمه ده چې له دې سره به د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم پراخې او قوي شي. ښاغلی مردیف القاشوتي یو تجربه کار ډیپلوماټ دی. خو د کارپوهانو له نظره د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراخول د هر هیواد د ملي ګټو په نظر کې نیول کیږي.
تمام کشورهای جهان بر اساس منافع ملیشان روابط دیپلماتیک و اقتصادی را برقرار می سازند. ای که قطر نماینده ویژه‌ای در امور افغانستان مقرر کرده و همچنین هندوستان تصمیم گرفته که سطح کنسولگری را به سفارت ارتقا بده منافع ملی جانبین مطرح بحث است. افغانستان هم سه اصل حکومتداری داشته: اقتصاد محور بودن، عدم مداخله در کشورها و امنیت. این تعامل ها هست که طرفین از اون منفعت کسب میکنن. دا د افغانستان لپاره ډېره لویه لاسته راوړنه ده زما په نظر باندې، ځکه د هند سفارت خلاصېدل په افغانستان کې دا د اسیایي ممالکو دپاره ډېر یو ښایسته خبر دی زموږ اصل دپاره. مرکزي اسیا هم په دې باندې تشویق کېږي چې په افغانستان کې سفارت خلاص کړي. چین او ایران او دې ته هم یو تشویق ورکول کېږي. بنګلادیش د یادونې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي هند ته د خپل سفر پر مهال د هندي چارواکو لخوا توت هرکلی وشو او د هند لخوا د کابل او نیو ډیلي ترمنځ د اړیکو د پراخولو لپاره ډېرې ژمنې وشوې. هندي رسنیو راپور ورکړی چې هند په کابل کې د خپل سفارت له بیا پرانیستلو سره کیرن یادیف د سرپرست سفیر په توګه ټاکلی دی. یادیف تر دې وړاندې د کابل د تخنیکي ماموریت مشري کوله او له 2014 کال راهیسې د هند د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کوي. نوموړي د کابل د سرپرست سفیر په توګه تر ټاکل کېدو مخکې په مالدیف او سریلانکا کې د هند په سفارتونو کې دندې ترسره کړې دي. تر اوسه د دواړو هیوادونو په رسمي ډول د دې ټاکنې په اړه څرګندونې نه دي کړې. دا ټاکنه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقي له وروستي سفر سره هممهاله شوې ده. د هند د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په کابل کې خپل ماموریت تر سفارت کچه لوړ کړی او له دې وروسته د دوی سفارت رسمي فعالیت پیل کړی دی. د سیمې هیوادونه افغانستان ته د امریکا د بیرته راتګ مخالف دي او په دې اړه یو متحد نظر لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایي خبرداری ورکړ چې په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان په خاوره کې د امریکایي او ناټو ځواکونو شتون امنیت نه دی راوستی، بلکې نامني او په سیمه کې د ترهګرۍ خپرېدل یې رامنځته کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا په ملاتړ کې همکاري کوي او د هر بهرني پوځي شتون سره په کلکه مخالفت کوي. هند او قطر د خپل سفارتونو په بیا پرانیستلو سره له افغانستان سره د پراخو او ډیپلوماټیکو اړیکو په لټه کې دی. هند په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړی دی او د بهرنیو چارو وزارت یې ویلي چې دا اقدام د نوې ډیلي د افغانستان سره د اړیکو د پراخولو ژمنې نښه ده او په کابل کې د هند سفارت به په بېلابېلو برخو کې له افغانانو سره خپله همکاري زیاته کړي. په ورته مهال کې د قطر امیر په یو نوي فرمان کې مردیف القاشوتي په افغانستان کې د هغه هیواد د فوق‌العاده سفیر په توګه وټاکه. القاشوتي پخوا په افغانستان کې د قطر د سفارت د شاژدفیر په توګه دنده ترسره کوله. د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې د اسلامي امارت ژمنتیا د افغانستان او دغه هیوادونو ترمنځ د باور د لوړولو لپاره یو مهم ګام دی. کشورهای منطقه تاکید کردند بر ضرورت احترام به تمامیت سرزمینی افغانستان و اینکه حضور نیروهای بیگانه در منطقه پیرامونی قطعاً میتواند باعث تقویت ناامنی و افزایش مشکلات برای همه کشورهای منطقه بشه. له بل خوا په قطر کې د افغانستان د سفارت سرپرست سهیل شاهین ویل چې د افغانستان لپاره د قطر د نوي سفیر په توګه د مردیف القاشوتي ټاکل د دواړو هیوادونو لپاره ښه خبر دی. یکی کشورهای همسایه و منطقه خصوصا ایران نگرانی حضور امریکا و ناتو در افغانستان را بنا به تجربه 20 ساله میبینند که وا ایجاب بودن نامنی در افغانستان بود. واقعا دومی که یا درک میکنند که به خاطر مهار امی ایران و حریفای خود در منطقه میه بنان یا پیش از پیش تدابیر خود میگیرن، صدای خود بلند میکنن. اگر امریکا کدام تصمیم میگیره باید به تفاهم با ایشان بگیره که به منافعشان خطر نرسد. هنوز مسئله حضور نظامیان خارجی بخصوص امریکا در افغانستان بحث رسانه هاست. در این مورد گفتگوی جدی یا تصمیم وجود نداره. خو د کارپوهانو له نظره د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراخول د هر هیواد د ملي ګټو په نظر کې نیول کیږي. حضور نظامی امریکا و ناتو باعث افزایش ناامنی و تشدید بحران در منطقه می‌گردد و کشور را به میدان رقابت میان بلاک شرق و غرب تبدیل می‌سازد. در چنین شرایط لازم است تا پالیسی و سیاست متعادل حفظ گردد و از چنین حالت جلوگیری شود. دقیقاً همین دارد به خاطر از اینکه ایران
ترسی داره که مبادا ایالات متحده آمریکا بر اساس پلان‌هایی که به خاطر عملات آینده نظامی بر ایران دارد از خاک افغانستان علیه کشور ایران استفاده نماید و همچنین این مسئله میتواند باعث تقویت گروه تروریستی در منطقه شد و مانع مبارزه علیه نیروهای آمریکا یا ناتو. د یادونې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي هند ته د خپل سفر پر مهال د هندي چارواکو لخوا تود هرکلی وشو او د هند لخوا د کابل او نیو ډیلي ترمنځ د اړیکو د پراخولو لپاره ډېرې ژمنې وشوې. د افغانستان لپاره د بریټانیا ځانګړي استازي ریچارډ الینسي په کابل کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له وروستي اوربند هرکلی او ملاتړ کوي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د خپرې شوې خبرپاڼې له مخې لینسي ټینګار کړی چې کابل او اسلام آباد باید د رامنځته شوي اوربند د دوام لپاره هلې ځلې وکړي. دغه راز نوموړی په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیا ته په پام ویل چې بریټانیا د کونړ ولایت د زلزله ځپلو لپاره 4 میلیونه پاونډ ځانګړي کړي چې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې اړمن ته ورسول شي. مولوي عبدالکبیر له بریټانیا غوښتنه کړې چې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د ښارګوټي په جوړولو کې مرسته وکړي ځکه دا د کډوالو د ستونزې د دایمي حل لپاره مهم ګڼل کیږي. له تاسو خپل ټولو همکارانو په مننه سره زموږ د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.